په هیواد کې د تلپاتې سولې او د لغمان د لا سمسورتیا په خاطر په ولایت مقام کې د یو شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو په ملتیا د دې ولایت والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاس د سولې نیالګي کېنول شو. په یادو مراسمو کې چې نن له غرمې وروسته ترسره شول، پکې د لغمان والي محمد آصف ننګ، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل، ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد حسن شهید زوی، د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، کرنې او مالداري رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال او یو شمېر اداري کارکوونکو ګډون کړی و. لغمان والي محمد آصف ننګ د نیالګي د کینولو پر مهال وویل د دې نیالګي له کینولو یې موخه د لغمان ولایت سمسورتیا او ښېرازي ده. نوموړي زیاته کړه پلان لري چې په یو لوی پروګرام کې په دې ولایت کې د نهال شانۍ او سرسبزي ملي جشن ترسره کړي. هغه له ولسونو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د لغمان د سمسورتیا په خاطر هر شخص یو نیالګی نهال کړي. په همدې حال کې مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په لاسونو هم یو نیالګی نهال شو چې نوموړي هم له ولسونو غوښتنه وکړه چې تر څو په خپلو سیمو کې یو نیالګی د ځان او یو د خپل هیواد لپاره کېنوي. همدارنګه د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د نیالګي د نهال په وخت وویل هیله لري چې د دې نیالګي په کېنولو سره افغانستان کې تلپاتې سوله قایمه شي. د زراعتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نیالګیو کرل او ساتنه یې نه یوازې دا چې اقتصادي ګټې لري، بلکې د انسان د روغتیا او هوا پاکوالي کې هم ډېر ګټور تمامیږي.